دا اټکي انسان باندې ولې لګي دا چل چې کوي. نارملی موږ ساه اخلو، انهلیشن کو، اکسیجن واخلو، صحیح ده. د دې اکسیجن اخیستلو سره دنه لنګز دي دا وپړسیږي، واپس بیرته کم شي چې کله موږ ساه وباسو. اوس دا ډایفرام چې کوم دی زموږ په دې ایریا کې دا زموږ خېټه د ساه اخیستلو سره پړسیږي او بیرته کمیږي. دا د دې ډایفرام کار دی. دا نارمل حالات دي. په نارمل حالات کې دا کېږي، صحیح ده، چې کله انسان ساه اخلي دا لنګز هم پړسیږي، دا ډایفرام هم دغه سره. دا نارمل حالات دي. اوس کله داسې وشي چې انسان خوراک وکړي، اوس معده موږ ډیره زیاته ډکه کړله، نو د دې د وجې نه زموږ د ډایفرام هغه ریدم، هغه ریګولر چې کوم کنټریکشن ریلیکسیشن هغه متاثره شو، ځکه چې معده ډیره زیاته ډکه شوه، خوراک ډیر لاړ، هغې د ځان سره پریس کو. اوس एकदम دا چل کېږي چې دا یو مومنټ وکړي او انسان د هوا چې کومه واپس وباسي د کاربن ډای اکساید د دې لنګز نه، دا زور والی एकदम د هوا د نالۍ ته بره راودانګي. نو د دې د وجې نه د انسان دا چلوي. هغه نارمل اکسیجن دننه کېدل او کاربن ډای اکساید بار کېدل، هغه نارمل طریقه و زمونږ اب نارمل شوله. نو دا هوا एकदम داسې را روانې دلته یو جړق وکړي دي چې ته په تیزه باندې ولګي داسې وشي. دا اصل کې د دې د وجې نه موږ ته دا اټکي